حلیم فدایي د طالبانو سقوط حتمي دی ځکه خو د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي وارخطا او ملا هبت الله ته فتنه وایي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د پکتیا پخوانی والي محمد حلیم فدایي په ایکس پاڼې لیکلي د افغانستان داخلي حالت ګډوډ او د یو نامعلوم برخلیک سره مخ دی. ښاغلي فدایي د طالبانو د سقوط له بحثونو سره سم د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې هم ټینګې ګڼلې دي. نوموړي لیکلي چې ګڼ طالب فعالان په خپل شیخ هیبت الله نیوکې پیل کړي او هغه ته یې د مستعارو اکاونټونو له ادرس څخه د فتنې لقب ورکړي. هغه د طالبانو خپل منځي اختلافات ته یو فرصت نوم ورکړی او له افغان سیاستوالو یې غوښتي چې د یو چتر لاندې راټول شي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا